لبیک لبیک اللہ اللہ توبہ توبہ مولا مولا راوا. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو اوریدونکو د ستاسو پاملرنه څو فقهي اصطلاحاتو ته راګرځوم چې باید هر مسلمان په دې باندې پوه اوسي. اول په دې باندې موږ او تاسو پوه شو چې فرض څه ته وایي، د فرضو حکم څه دی، واجب څه ته وایي، د واجبو حکم څه دی، سنت څه ته وایي، د سنتو حکم څه دی، او همدارنګه مستحب باندې پوه شو چې مستحب څه ته وایي او مستحبو حکم څه دی، مباحو باندې پوه شو او د مباحو حکم ځان ته معلوم کړو، همدارنګه حرام وپیژنو، د حرامو حکم وپیژنو، مکروه وپیژنو او د مکروه اقسام او د مکروهاتو حکم. ځکه دا ټول په مانځه کې موږ ته راپېښیږي. فرض په لغت کې قطع کولو او اندازه کولو ته ویل کیږي، او په اصطلاح کې هغه عمل ته وایي چې په قطعي دلیل سره هغه ثابت شوی وي چې هیڅ شک او شبه په هغه کې نه وي، لکه مونځ، روژه او حج او داسې نور احکام. دې ته فرض ویل کیږي. د فرض حکم په کولو به الله رب العزت ثواب درکوي او له عذره پرته په پرېښودلو به الله عذاب ورکوي، او څوک چې د فرضو نه منکر کیږي منکر د فرضو کافر دی. نو دا فرض او د فرضو حکم. دویم واجب. واجب هغه عمل ته وایي چې هغه په ظني دلیل سره ثابت شوي، یعنی قطعي دلیل باندې د هغه ثبوت نه وي راغلی. د واجبو مرتبه د سنتو د څخه لوړه ده، اوچته ده او د فرضو ته نږدې ده. د واجبو په پرېښودلو کې د سنت له پرېښودو څخه زیاته ګناه ده. البته هغه څوک چې د واجب نه منکر شي هغه ته کافر نه ویل کیږي. د واجبو حکم په عمل کې د فرضو د حکم په شان دی چې په کولو یې الله رب العزت انسان ته ثواب ورکوي او په نه کولو یې الله رب العزت عذاب ورکوي. خو هغه څوک چې د واجبو نه منکریږي هغه کافر نه دی، خو د فرضو په انکار باندې که د فرضو نه څوک منکر شي هغه ته کافر ویل کیږي. دریم سنت. سنت هغه کار او فعل ته ویل کیږي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تل لپاره پخپله کړي وي او یا یې د هغې د کولو حکم کړی وي، یو یا دوه ځله یې هغه پریښي وي. دې ته سنت ویل کیږي. سنت هغه کار او فعل ته ویل کیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پخپله کړي وي یا یې د هغې د کولو حکم کړی وي، خو یو ځل او دوه ځله رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه پریښي وي. اوس قدرمنو اوریدونکو باید دا وپیژنو چې سنت په دوه قسمه دي. یو سنت مؤکده دي او بل سنت غیر مؤکده چې هغو ته سنت زوائد ویل کیږي. سنت مؤکده هغه عمل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه کړي وي او بې له عذره یې نه وي پریښي. او هغه څوک چې سنت مؤکده بغیر د عذر یا بغیر د ضرورته پرېږدي په هغه کې ګناه ده او پرېښودونکي د ملامتیا وړ دی، لکه 2 رکعته سنت د سهار، 6 رکعته د ماسپښین او همدارنګه 2 رکعته د ماښام او 2 رکعته د ماسخوتن. دا ټول سنت مؤکده دي. نو که یو سړی بغیر د عذر نه پرېږدي هغه د ملامتیا وړ دی. دویم سنت چې دی هغه سنت غیر مؤکده دی. سنت غیر مؤکده یا سنت زوائد هغه عمل دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله کړي وي او کله بغیر له عذر نه پریښي وي. یعنی کله رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي وي او کله رسول الله پریښي دي، عذر هم نشته په پرېښودلو کې، خو رسول الله پریښي دي. او څوک چې سنت زوائد کوي هغه ته الله رب العزت به هغه ته ثواب ورکوي، او څوک چې پرېږدي هغه ګناهګار نه دی. لکه د مازدیګر مانځه نه مخکې 4 رکعته مونځ کول، او همدارنګه تاسو راواخلئ د ماسخوتن مانځه نه مخکې 4 رکعته مونځ کول. دا ټول په سنتو زوائدو کې راځي. څلورم مستحب یا نفل چې هغه ته په فقهي اصطلاحاتو کې مندوب او تطوع هم ویل کیږي. مستحب هغه کار او فعل ته ویل کیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله کړي وي او کله یې پریښي وي، او یاد رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحابو هغه غوره ګڼلی وي. دې ته مستحب او نفل ویل کیږي. او د مستحبو حکم دا دی چې د الله تعالی د رضا لپاره یې په کولو کې ثواب او په نه کولو کې ګناه او ملامتیا نشته دی. څوک چې د الله رب العزت د رضا لپاره کوي الله به هغه ته ثواب ورکوي، او څوک چې نه کوي د هغه په نه کولو کې ګناه نشته دی. پنځم مباح. مباح هغه عمل ته وایي چې په کولو او نه کولو کې نه ثواب شته او نه عذاب شته. مباح هغه عمل ته ویل کیږي چې په کولو او نه کولو کې
یعنی په کولو کې ثواب نشته او په نه کولو کې ګناه نشته، لکه ښکار کول او داسې نور اعمال. شپږم حرام. حرام هغه کار ته ویل کیږي چې په شریعت کې ورڅخه منع راغلی وي او د هغه نهی او منع په قطعي دلیل سره ثابت شوي وي، لکه د بېګناه سړي وجل، شراب څکل، الله دې موږ او تاسو وساتي، زنا کول، غلا کول، تهمت کول او داسې نور. دې ته حرام ویل کیږي چې په شریعت کې د دې نه نهی هم راغلی او د دې نهی او منع په قطعي دلایلو سره ثابت شوې ده. د حرامو حکم دا دی هغه څوک چې حرام پرېږدي د الله رب العزت د رضا لپاره، د الله نه ویریږي، حرام کار ته نه متوجه کیږي، الله رب العزت به دې بنده ته ثواب ورکوي. او هغه څوک چې حرام کار کوي الله رب العزت به هغه بنده د عذاب وړ ګرځوي. او که څوک حرام حلال وګڼي نو داسې انسان کافر دی، باید د هغه او د ښځې په منځ کې تفریق راشي، ښځه د هغه نه بیله کړی شي. اووم مکروه. مکروه په دوه قسمه دی، یو مکروه تحریمی او دویم مکروه تنزیهی. مکروه تحریمی هغه ناروا عمل ته وایي چې د هغې نارواوالي په غیر قطعي دلیل سره ثابت شوي وي. مکروه تحریمی هغه ناروا عمل ته وایي چې د هغه نارواتوب په قطعي دلایل باندې ثابت نه وي. او دا مکروه تحریمی چې د حرامو ته نږدې وي، له دې کبله امام محمد رحم الله مکروه تحریمی ته حرام هم وایي. دویم مکروه تنزیهی. مکروه تنزیهی هغه ناروا کار ته ویل کیږي چې څوک له هغې څخه ځان وساتي نو د ثواب وړ ګرځي. او څوک چې مکروه تنزیهی کار کوي هغه د سزا وړ نه دی، مګر د داسې کار په کولو کې یو قسم بدي وي چې باید مسلمان انسان د مکروه تنزیهی نه هم ځان وساتي. د مکروهاتو حکم. هغه څوک چې مکروه د الله رب العزت د رضا په غرض باندې پرېږدي، نو لکه څنګه چې د حرامو په پرېښودلو کې ثواب دی او په کولو کې ګناه ده، همدارنګه هغه څوک چې د مکروهاتو د ځان ساتي الله رب العزت به هغه ته ثواب ورکوي، هغه به د ثواب مستحق ګرځوي. او څوک چې مکروه کوي د مکروه په کولو کې د ګناه او د عذاب ویره ده. باید چې مسلمان انسان د دې نه ځان په جدي توګه باندې ځان وساتي. حرم د خپل یار پر قدم مزید د زمزم مزید. د اسلامي ویډیوګانو او بیانونو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او له ملګرو سره یې شریک کړئ. الله